سلامونه هاوني کې هیله احترامات قدرمن لیدونکو الله دې وکړي چې ښه به وئ جوړ به وئ صحتمند به وئ موسی خان سلطاني نن یو ځل بیا ستاسو په درنه حضور کې له هر څه نه مخکې زموږ د یوټیوب چینل له افغانستان سره مینه لرم لایک کومنټ کړئ زنګولې ته فشار ورکړئ تر څو زموږ نوې او تازه برنامې تر تاسو ته ورسیږي قدرمن لیدونکو راغلی یم د ارزان قیمت سیمې ته چارایدو سیمې ته راغلی یم چې دلته ډېری هیوادوال پکتیاوال او د دې ترڅنګه د ننګرهار خلک لغمانیان خلک او زیاتره پښتانه اوسېږي او په دې وروستیو کې د دې ځای نفوس لا په ډېرېدو باندې دی نو راځئ د دې ځای د اوسېدونکو سره د دې ځای د اوسېدونکو سره خبرې اترې کوو قدرمن لیدونکو نو له موږ سره پاتې شئ د ارزان قیمت د سیمې حال احوال تر تاسو ته رسوو نو دلته زموږ یو وروکی ولاړ ده ورځو مرکه ورسره لرو خبرې به ورسره لرو نو قدرمن لیدونکو زموږ د برنامې لیدونکي اوسئ السلام علیکم نو جانه ستړی مه شئ ښې جوړې ژوندی اوسئ مننه که په لومړي سر کې قدرمن لیدونکو ته ځان معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې بلال دی د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسېدونکی یم فلحال په کابل کې ارزان قیمت چارېدو ننګرهار مارکیټ مزیدار سوپر آیسکریم کې کار کوم ماشاءالله ډېر ښه بلال جان بلال جان څومره وخت کېږي تاسو دلته د مزیدار رسټورانټ سره همکار یاست زه خو د پیله د مزیدار سوپر آیسکریم سره کار کوم منیجر په توګه او نور به درته څه وایم خو د پیل نه کار کوم یو کال تقریبا وشو یو کال کېږي چې دغه رسټورانټ تاسو جوړ کړی دی څنګه ده په دې وروستیو کې د ارزان قیمت د سیمې نفوس لا په ډېرېدو باندې دی د دې دلیل څه شي کیدی شي دا خو د مهاجرینو د راتګ پورې اړه لري چې د ایران او د پاکستان نه زموږ مهاجرینونه راځي او خپل زموږ افغانانو نه ورته ځایونه ورکوي ځایونه مناسبت ځای په مناسبت ورته حکومت ځایونه انتخاب کړي دي کمپونه ورته جوړ کړي دي هماغلته راځي یوازینه عمده دلیل همدا کیدای شي چې د ارزان قیمت د سیمې نفوس چې په ډېرېدو باندې دی نو د مهاجرین دلیل کیدای شي بالکل د مهاجرینو پکې 80% د مهاجرینو دغه د اضافه والی دی څنګه د بازارونه څنګه دي د ارزان قیمت د سیمې الحمدلله کارونه ښه ټیټ روان دي خو مشکل زموږ او ستاسو د وطن دغه یو مشکل دی چې دغه لارې بندېږي را بندېږي که نه دغه مالونه قیمته شي نو سوداګانې هم رو په رو سستېږي بازارونه هم سستېږي دغه علت سره چې لارې بندې جنګونه بس په دغه علت سره بازارونه سستېږي ورور جانه الله نه امید غواړو چې دغه ترانسپورټي لارې خلاصې شي او هیوادوال نور هم راحته شي او د قیمتي لا هم دې ته یو کار وشي هو بالکل موږ هم د هیوادوالو په خدمت کې د شپې ماحول چې دی زموږ بیا ډېر لوکس ځکه د ورځې ماحول کې داسې ډېر څه شیاني که نه خو د شپې ماحول کې زموږ د شاوخوا سیمه چې ده که نه کم کنټرول کې چې زموږ سیمه ده بیا ډېره لوکس ده او د هیوادوالو په خدمت کې د 10:30 بجو پورې د شپې په خدمت کې ماشاءالله واقعا د لرې نه مې وکتو ډېر ښایسته فضا م رانیولې ده او ډېر ښکلی رسټورانټ مې جوړ کړی ده بس د هیوادوالو د خدمت لپاره جوړ کړی دی بل مقصد نه لرو او د هیوادوالو د کار د کار لپاره زمینه برابر کړې یعنی تقریبا چنینی دغه 10 نفر موږ سره په دغه رسټورانټ کې کار کوي 10 نفر دا چې یو کار برابر شي دغه خبره هیواد صحیح خبر ده بیا په دغه رسټورانټ کې تاسو کوم خواړه زیاتره لرئ مشهوره خواړه ستاسو زموږ خو الحمدلله هر رقم خواړه چې دي ټول بهترین خواړه دي مثال په ډول سیجی شو خوراک کې کنه سیخ کباب شو چرکی کباب چرک کباب دغه شی نه دي او برګر شورما شو مثال ورو خو د مازیګری او د ګرمه سیزن چې دی بیا اسکریم دی او شیریخ دی جوس دی دغه بیا ډیر زموږ نامي ماشاءالله دی ورسره مننه هر وخت راتلی شي هر وخت ټول هیوادوالو ته چې هر وخت رالی موږ هم په خدمت کې بیا دره ښه جوس ښه شیریخ ښه اسکریم هر ښه خوراک ان شاء الله ژوندی اوسئ مننه الله تعالی تاسو ته نور هم توفیق درکړي تر څو هیوادوالو ته کار وکړئ او یو ښه شی برابر کړي د هیوادوالو لپاره تر څو هغوی هم راشي تفریح وکړي او له دې ځای څخه بلا خوندونه واخلي موږ هم په خدمت کې ژوندی اوسئ څه پیغام لري په آخر کې قدرمن دوستانو ته هیوادوالو ته دغه پیغام ده چې کوم مهاجرینونه راځي هغې سره خپل وس اندازه کومک وکړي بل دا چې د خپلو منځونو کې کومې خرابې اړیکې لري که نه دشمنان یې مثال په ډول خپلو کې خپلوي خپله یو افغان یو ملت بس یو شی هم نه غواړي یو بل ته عفو یو بل ته عفو وکړي
او دغه زموږ خواهش دی چې یو خوشحاله او سوکاله وطن وګورو. دغه زموږ د ځوانانو خوښه ده. ژوندی اوسئ. یو جار مننه، واقعا ښکلی پیغام مو ولرئ. مننه، خیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو، واقعا ګلالی ځوان و، یادونه یې وکړه چې په مزیدار رسټورانټ کې کار کوم. تقریبا یو کال کېږي چې دغه رسټورانټ مو جوړ کړی ده او موږ سره زیاتره هیوادوال او همکاران لري. دلته راځي، همکارانو سره کار کوي، مختلف خواړه لرو. په قدرمنو لیدونکو ورځو له نورو هیوادوالو سره خبرې اترې کوو. وربشم هغه ځوان سره به خبرې اترې وکړم او د دې ځای سلام علیکم. روزانه ستړی مه شئ. ښه جوړې په خیر یې؟ شکر الحمدلله. ژوندی اوسې، مننه. که لومړي سر کې ځان معرفي کړئ. نوم ابراهیم احمدي دی، د پروان ولایت څخه. نوم مو ابراهیم دی احمدی. د کوم ولایت؟ پروان. پروان ولایت. خب مشکل نیست فارسی صحبت میکنید؟ نه، پښتو صحبت کوي. ابراهیم جان، که لومړي سر کې یادونه راته وکړئ د ارزان قیمت د بیروبار رش تاسو څنګه ارزوئ؟ دا په دې روسیې کې د ارزان قیمت رش په ډېرېدو باندې ده. عمده دلیل یې څه کیدای شي؟ ممتاز دلیل دا کېدای شي امنیت دی، ورورولي ده، هر څه برابر دی، څوک شاکار نه لري. بس همدا خلک زړه کولی شي چې راوځي بیرون او هادي هاچاکر تر هر وخت پورې شي. ماشاءالله، دقیقاً. ښه، بیا د په ارزان قیمت د سیمې بازارونه څنګه دي؟ بازارونه خو موږ هم دلته نه وي راغلی چې چکر راغلی سو. چې دا څنګه د کتور لحاظ ته ګورو، الحمدلله هر څه سم روان دي، بازارونه هم ښه دي، بس خلک خوشحاله دي. خلک خوشحاله دي واقعا. ښه، الله تعالی دې همدغسې تل خوشحاله او سوکاله لري. ښه، څه پیغام لري قدرمنو دوستانو؟ بس پیغام دا لرم دا ته چې علم تحصیل وکړي او د دغه نه څه شی نه جوړېږي. بس امن امنیت دی، تعلیم د انتخاب. تعلیم د انتخاب. ژوندی اوسئ. مننه، یو جهان مننه. قدرمنو لیدونکو، ګلالی ځوان و، یادونه یې وکړله د هیوادوالو څخه چې تعلیم وکړي او تعلیم کې چې ده لا ګټه ده او پرمختګ ده. نو ورځو نورو هیوادوالو سره به خبرې اترې ولرو. برنامه په جریان کې ده. نو قدرمنو لیدونکو، زموږ د برنامې لیدونکي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، راورسېدلو د مزیدار رسټورانټ شریخ ساحې ته راورسېدلو. ورځو له همکارانو سره خبرې اترې لرو. وګورو چې دې رسټورانټ کې کوم خواړه ډېر زیات مشهوره دي. راځئ په ګډه سره ورځو، خبرې اترې به ورسره ولرو. سلام علیکم. برادر منجانه باشه. خوب هستین؟ بخیر. سلام علیکم. ساجان خوب هستی؟ بخیر. شکر بخیر باشی. شکر، سلامت باش. زنده باشی. میشه در قدم اول خود معرفی بکنی؟ نام فیصل است. دیگه شریخ وظیفه است. فیصل جان، چقدر وقت میشه که در رستورانت مزدار شما همکار هستین برای؟ بالا قریب 6 ماه میشه. پیش در مزار بودم. بسیار خوب. چطور است شریختان؟ چطور است؟ شریخ ما انشالله شما بخورین سعی کنید. بسیارتون داره. درست است، یک دانه جور کو که ببینیم مزهش چقدر طعمش خوشی است که باز با هموطنان شریک کنیم که اون هم بیاید و از اینجا لذت ببرد. صحیح است بیادر. درست است، تشکر. آماده کنیم. صحیح است. چه قسم آماده میشه؟ صحیح است. روزان است. تاسو است. والله خیر، شکر ده. خیر. وقت از زندگی بخیر. شکر ده. مخکې راشه چې د تصویر د سره راشي. بس صحیح ده. کلمې سر کې تاسو ځان معرفي کړئ جان. ما نوم عزیز الله انتظار پکتیوال د چرخی کې څنګه کله او دوی سره دلته هوټل کې کار کوم. څومره وخت کېږي تاسو د هوټل کې کار کوئ؟ یاره د 2-3 میاشتې کېږي. 2 میاشتې کېږي تاسو په دې هوټل کې همکاري له دوی سره؟ او دوی سره ډېر ښه. څنګه ده د دې رسټورانټ هغه مشهورترین خواړه کوم یو دي چې زیاتره هیوادوال راځي او خوښوي؟ والله اوس خو داسې ده چې دا شورمې چې دي کوم جنس چې نوی راوځي که نه، لکه شورمې دي، دا برګر خاصې او برګر دي. شورمه چې دا شورمه بیا ډېرې سمه دي. شورمه ډېر انتخابوي، خلک زیاتره هیوادوال راځي او شورمه انتخابوي. ډېر څه پیغام لري قدرمنو دوستانو؟ بس دا پیغام لرم چې الحمدلله وطن کې ما منده او مخکې غوندې هغه نشته، سختي نشته. خدای به نور هم کاروبارونه ښه کړي. اوس هم الحمدلله بیخي کاروبارونه ښه دي، وضعیت بیخي ښه روان دی. یا تاسو په کوم بخش کې د دې رسټورانټ سره کار کوئ؟ زه خپله د برګرخانې
مربوط شو تاسو د برګرخاني مسؤل یاستئ برګرونه جوړوئ او برګر او شورما دا ټول بس مننه کوم قدرمن لیدونکو شریخ برابروي راځي نو د شریخ را سره په ګډه سره وګورو او مزه به مو ګورو بیا له تاسو سره شریک کړم نو معیار صاحب څخه مې هیله دا ده چې لږ مخکې راشي او د شریخ د جوړېدونکو سره له تاسو سره شریک کړي مهرباني قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره ولیدل وختي د تیار کړو واقعا ډېر ښکلی شریخ یې برابر کړو نو خیر دې وسي قدرمند اوسئ ماشاءالله څومره ښکلی شریخ مو برابر کړی ده او ورور جانه دا خو داسې دی چې هغه څنګه وایي افغان چې دښمنه مېلمه شي قدر یې ډېر کوي او تاسو خو زموږ خپل خلک هستئ او د مېلمنو په مقابل کې دغه هېڅ شی نه دی دا هم خاص تاسو لپاره سپیشل شی جوړ کړی دی انشاءالله د هېوادوالو په خدمت کې چې هر رقم ته فرمایش غواړي هماغسې انشاءالله ورته تیاروو هېڅ مشکل به پکې ژوندی اوسئ یو جهان مننه واقعا قدرمن لیدونکو ډېر ښکلی جوړ کړی ده نو له تاسو څخه هیله دا وکړه تاسو راشئ او انشاءالله موږ په خدمت کې یاستو له دې نه به هم ښایسته درته جوړ کړو نو څه پیغام لري قدرمن دوستانو ته هېوادوالو که کوم شعر وي دوستانو ته تقدیم که نو زموږ دا برنامه به لا ورسره ښکلي شي هېوادوالو ته خو ما مخکې مې پیغام وړاندې کړو چې خپل منځو کې ورورولي وکړئ خوشحالي وکړئ غم هېڅ پیدا نه کوئ خپلو منځو کې خوشحالي نه وکړئ دغه هېواد دی چې زموږ او ستاسو غوندې ځوانان یې آباد نه کړي په بله طریقه نه ابادېږي باید خپلو کې خواري وکړو محنت وکړو کارونه وکړو خپل هېواد له کار وکړو دا نه چې بل هېواد دا خواهش لرم چې دا هېواد او پرمختللی هېواد شي بله دقیقا قدرمن دوستانو واقعا ډېر ښکلی پیغام یې ولره یادونه یې وکړه چې دغه وطن په ځوانانو باندې آباد او باید ځوانان کوشش وکړي هڅه وکړي چې خپل هېواد ته کار وکړي او تر څو زموږ وطن لا پرمختګ پیدا کړي نو قدرمن دوستانو راځئ په ګډه سره به د شریخ مزه وګورو چې څنګه ده نو راځئ نوشیجان مې کړو دواړو به مهرباني Thank you.